په هیواد کې به ډیر ژر د الکترونیکي لیسنس د ورکړې چارې پیل شي. د ترافیک عمومي ریاست وایي د الکترونیکي لیسنس د ورکړې پروسه له تیرو 2 کلونو راهیسې کار کړی دی او په نړیوالو ستندردونو برابر لیسنس به موټر چلوونکو ته ورکول شي. د ترافیکو ریاست د معلوماتو پر بنسټ اقتصادي کمیسیون د منظورۍ وروسته به په هیواد کې د الکترونیکي تذکرې په ډول د لیسنس د ورکړې لړۍ پیل شي. الکترونیک لایسنس موږ خوشخبري دا لرو چې په 2 وختو کې راځي. موږ په ټول افغانستان باندې په ټول موټر چلوونکو باندې الکترونیک لایسنس سره د یو معیاري امتحان چې په نړیوالو سټانډردو باندې برابر وي او په کې به تخلف هم نه کیږي چې اوس یو څوک هوایي واخلي یو څوک د اصولو خلاف واخلي. د ترافیکو ریاست زیاتوي په تیرو 20 کلونو کې 500,000 لیسنس ویشل شوي چې 50% یې په غیر اصولي ډول موټر چلوونکو ته ورکول شوي. د فیصدۍ د لحاظه موږ 10%، 40%، حتی 50% پورې ویلی شو په جرات چې دغه لایسنسونه غیر قانوني یا د اصولو نه خلاف ورکړل شوي دي. موټر چلوونکي بیا په هیواد کې د الکترونیکي لیسنس د ورکړې هرکلی کوي او زیاتوي دا به په نړیوالو معیارونو برابر د موټر چلونې جواز وي. لیسنس الکترونیکی که است نظر به لیسنس ورقی دیگه یک جایگاه خاص داره، چون که لیسنس ورقی که است بعد از یک مدت فرسوده میشه، خراب میشه، اما لیسنس الکترونیکی که است مثل تذکره الکترونیکی واره خوب است دیگه، از جایگاه بالا برخورداره. اوس که دغه الکترونیکی ته هغه کارتونه شي دا به ډیر ښه ده. اوس ورقی کې ده څوک دومره ارزښت نه ورکوي او دا په دې وطن کې بل وطن کې دا الکترونیکي شي به هر وطن کې دا چلیږي. و د دوزه چې دی دا الکترونیکي تر څو چې بین المللي وانخلي دا نور کاغذي دومره تفاوت نه لري. دلته ډیر بې ارزښته دي. د ترافیکو ریاست وایي د الکترونیکي لیسنس سره به په هیواد کې قانونمندي رامنځته شي او د یو معیاري ازموینې وروسته به الکترونیکي لیسنس ورکړل شي او په هیواد کې د غیر اصولي لیسنس مخه به ونیول شي.